زه تاسو ته وایم دا واحد لیډر دی عمران خان. نو زه تاسو نه دا تاسو کوم ټیک ته سخت وخت دی راځي په قوم باندې سخت وخت راځي خو موږ د خپل لیډر نه سره ودرېږو او ولاړ یو سره. ما چې حساب ولګو زما لیډر چې دی هغه د روان نسل سوچ نه کوي د دې روان نسل سوچ نه کوي د روان الیکشن سوچ کوي چې زه به روان الیکشن ګټم. هغه د پاکستان او د ځوانانو سوچ نه کوي چې دا ملک ښه ترقي وکړي او د ځوانانو مستقبل بهتر وي او سیف شي محفوظ شي. دې خلکو ته به ښایو چې په عمران خان کې اوس هم ګوره زور شته. دغه کلاډیان دي دغه ټول د بازدري ګیدړان دي خلاص شي که نه په خبره هم نه پوهېږي یار ګپ لګوئ هسې هوښیار دپاره اشاره پکاري. تاسو ته ما اشاره ونه کړه چې دا د بازدري ګیدړان دلته هم ډېر دي په دې خیبر پښتونخوا کې هم ډېر دي په دې پاکستان کې هم ډېر دي. هلته بازدره ده هلته یو علاقه ده نو باقي چې د هلکان راوتي وو د ورځې د ګرځېدل را ګرځېدل هلکان یې بس د دې کې هم بلا شي هلکان نه څوک یو چغه وباسي څوک بله چغه وباسي را غونډ شي نو ګیدړې په لاس ورغی وزګارو نو ګیدړې ونیو چې وینې وې راځه اور ورته پرته کو سیزو دا ګیدړ سیزو نو اور یې ورته واچو نو ګیدړ عجز چې دی هغه ټوپونه ډېر زیات وو د پروړې ټوپونه یا د ټانټو ټوپونه نو هغه عجز د اور مړ کولو دپاره کله په یو ټوپ کې ننوت او کله په بل کې نه ټول ټوپونه یې خوله وسېزل. نو زه دا وایم په دې سوات کې هم ډېر د بازدري ګیدړان دي او په دې خیبر پښتونخوا کې هم ډېر د بازدري ګیدړان دي. دا واحد لیډر دی عمران خان همیشه دپاره د دې خاورې دپاره هغوی هېڅ هم نه دي کړي د ځان د اور د مړ کولو د بچ کولو دپاره ټول ټوپونه سېزلي وو. نو دا ظالمان چې دي د هر څه ستاسو د هر څه چې خوړلي خپل جیبونه ډک کړي دي.